بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ په لی اوټ مینو باندې خبرې کړې وې کنه. نن بیا راځو ریفرنس مینو. ریفرنس مینو مکمل د چی شي مربوطه ټیبل اف کنټینټ د کتاب زیات غواړي مثال فهرست ورته جوړ کړي بیا به ریفرنس مینو څخه استفاده کوي. اوس راځو ګورئ دا د زیو مونوګراف لرو په دې به کلیک وکړو په دې انسټ کلیک وکړو اوس به تاسو دا مونوګراف راخلاصي. راځو دې ته فهرست ورکو. اوس ګورئ کې دې ته وګورو اوله صفحه چې د کاور پیج ده کنه نو دا مال بل کمپیوټر راوړی او څه خرابې کې راغله ګورئ سیسو اجازه ده. اوس دغه اکنالجمنت دا اوله صفحه چی شی وو اوله صفحه مثال کاور پیج دوهمه اکنالجمنت او انټروډکشن او له پنځمه صفحه کې شپږمه صفحه کې به چی راځي ټیبل اف کنټینټ دا راځي. نو تاسو اوس راځي ټیبل اف کنټینټ به څنګه جوړوي سیسو اول شرط تاسو چی شي ده ګورئ اول تاسو کوم عناوین ته به ګورئ کوم مثال اصلي عنوان نو هغه به تاسو څنګه کوئ هیډینګ 1 کوو به ګوره هیډینګ 1 او هیډینګ 2 او کوم سي فرعي عنوان نو هغه به څنګه کوئ هیډینګ 2 کوئ به سر هم خلاصيږي. اوس لکم ځای شروع کوم لکه برسره موضوعات هم کې راځي ابسرم کې راځي انټروډکشن ښه اوس له بسم الله څخه وروسته انټروډکشن راځي دا راځي اکنالجمنت اخیستل اول بس درته کلیر کنه دا خپل حالت راولي دا به ډبل انتخاب وکړي وروسته به دا هیډینګ 1 کې سیسو نو وروسته فارمټ بیا تاسو چینج کړئ دوهمه صفحه ته راځم اکنالجمنت ته راځم سیسو اکنالجمنت هم په دغه شکل سره راځم دا اول انتخاب دا مې یاره هیډینګ 1 کړی دی خو بیا هم غلطی کړانه سي دا زبر ته سره کم هیډینګ 1 کومه دا هم چې شو اصلي عنوان اوس راځو ناون ته ګورئ مثال ناون ته راځو دا څه ده اصلي عنوان د فرعي نو دا هم ورته یې کلیر کې بیا ورسره بیرته سره کنه هیډینګ 1 کې سیسو اوس د دې کوم ناون تاسو ښکاریږي د دې فرعي عنوان کوم دی مثال دا چې ده د فرعي عنوان دا به بستا انتخاب کې د انتخاب کولې ورسره د څنګه کا هیډینګ 2 کا دا هیډینګ 1 هیډینګ 2 دی چې هم کولای شي او لغونه هم کولای شي ګور لاندې راځو بل چې دا چې د سبجیکټ فور ناون اصلي ده څنګه پرېدا سبجیکټ فور ناون اصلي ده که پرېدا د ناون مربوط ده دا ځان ته راغله دا ناون کې راغلی ناون کې ښه دا هم ورته هیډینګ 2 کې ریفرنس مینو نه هم کولای شي ریفرنس مینو ته براسي ګورئ دلته اټیکس لرو اټیکس باندې کلیک وکړئ لیول 1 لیول 2 لیول 3 نو دا څنګه کو لیول 2 ځکه پرېدا دریم ته مثال دغه شکل سره راځو سیسو لاندې راځم ګوره دا نور ټول تاسو ته استفاده کوئ دا از نور نه استفاده کوم لدې څخه یو د شپږم هم راخلم سیسو په دې به تاسو بیا کار کوئ دا مې راوښتم دا هم څنګه کوم ورته دا لیول 2 کا لیول وروسته لاندې راځو لاندې سره مثال راځم ور دا څه ده دا پرېدا ور بنای پر اصلي به یو څه اصلي ده دا راځه هیډینګ څنګه کا هیډینګ 1 کا له ورسره لاندې راځي د ور کوم بښنه نور څه ناون دا به چې ده دا بیا ناون اصلي ده کنه نو دا هم ورته سره کنه دا هم هیډینګ 1 کا لاندې په راځي مثال دا ناون څه ده دا به داس کړه انټر کا د ورسره دا به انتخاب کې دا به څنګه کوي هیډینګ 2 کې سیسو دا یو څو د نظر اخلم نور تاسو کارخانګي د مونوګراف تاسو جوړوي سیسو لاندې راځم دا وات از ورک دا څه ده اصلي ده فريده نو دا هم ورته هیډینګ 1 کله ورسره لاندې راځي مثال بل مضمون ته راځي واتس ناون دا څه ده اصلي ده دا هم هیډینګ 1 سیسو لاندې مثال ورته راځو دا څه شي دی فريده دا هیډینګ 2 کا دا څه ده دا هم هیډینګ 2 کا خدا ځان ته باید راشي په دغه شکل سره سیسو د دې باید ځان ته ښه دا ځان تاسو کنټرول زد کومه دا به تاسو انتخابون کو دا هم هیډینګ 2 کا سیسو له ورسره لاندې راځي اډجکټیو اصلي ده هیډینګ 1 کا سیسو د اډجکټیو کومه برخه سي دا برخه دي دا باید د نه کې مثال دا د سي ورته انتخاب کنه دا ول دا به جدا کې په دغه رکن سره سیسو نامه په دې شکل سره انتخاب کړه دا هم هیډینګ 2 کا تاسو په خپل کمپیوټر کې بیا کې سیسو لاندې راځي مثال د نور برخه زنه راخلم فقط هغه اوس طریقه درته ښیم لاندې راځو نور کوم اصلي عنوان نسته کنه خلاصو what is adjective دا هم چې دا اصلي ده او کې اصلي سو دا څه ده چې دا فرعي کنه type of object دا هم heading 2 کا له ورسره راځو لاندې راځو بل چې دا نور بنای پاته خلاصو دا نور لیکنه خو مستا لاندې راځو لاندې او خلاص سیسو نو دا څنګه سو خلاصو فقط شرط ده اصلي عنوان به heading 1 کوي پرې به heading 2 که په غوب سي پرې بسرات له heading 3 دا څه به مخته پسی ولې اوس راځو په څو صفحه کې ټیبل اف کنټینټ غواړي
او درېیمه چې هغه چې به غواړې شپږم پنځم شپږم راځو صفحه څومه ده پنځمه ده ګورئ خبرې خو لیکنه ده دې صفحه کې کلیک وکړئ کلیک ګوره شپږمه صفحه ده نو دلته کلیک وکړئ کلیک څخه وروسته غواړئ څه شی وکړئ فهرست جوړ کړئ نو اوله خو ټول نه موږ څه رقم کړو هیډینګ 1 او هیډینګ 2 کړو لږ وروسته به ریفرنس مینو ته راسي ریفرنس مینو ته سره ګوره ټیبل اف کنټینټ دلته خپله جوړ ده بعضې خلک وایي په یو انټر سره به ستا ټیبل اف کنټینټ درته جوړ کړي هغه یو انټر نه ده دومره کار غواړي وروسته بیا انټر سره کار ده صحیح سو ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک وکول دلته تاسو ته تیار جوړ شوي ټیبل اف کنټینټ نه راوړي له کوم یو استفاده کوئ دې څخه دې څخه هر یو انتخابو کلیک وکړه ټیبل اف کنټینټ به درته جوړ کړي غواړئ چې انلاین راواخلي بیا انلاین هم راخیستی شي کسټوم ته به خپله جوړوې څنګه اوس ګوره په دغو شکل سره یې درته ښیي اوس ته وایې چې مثال دغه شو پیج نمبر اوس خو پیج نمبر سره ښیي که نه ښیي ورته دا نه ښیي دا غیر فعاله که پیج نمبر به څنګه شي ختم به شي ټیبل اف کنټینټ نه پېژنې فهرست پېژنې تاسو مونوګراف نه ده لیکلی مکتب دې تر څوم صنف ویلی څومه لسمه ښه تاسو ګورئ هغه پښتو کتاب را خلاص کړئ یه مثال دری را خلاصه کړئ اوله صفحه راوړه چې خپله پوښ یې که نه په دوهمه کې بسم الله درېیمه کې سرودي ملي سرودي درېیمه مثال څه شي وروسته بیا داسې خط لیکلی په دې صفحه کې دا شی دی پکې شی دا بیا درته راوړي فهرست فهرست لیدلی څه رقم عنوان یې لیکلی احمدشاه بابا هلته لیکلی نمبر بیا ورته لیکلی مثال عنوان او لاندې ورته لیکلی پیج نمبر تاسې زه چېرته یې وښیم مثال د سرچ په توګه باندې مثال دا شی دلته دی دا دلته آفرین ګوره هلته احمدشاه بابا لیکلی هلته یې صفحه ورسره لیکلی وای پیج نمبر یې د احمدشاه بابا چې ده په څومه صفحه کې ده شپېتمه صفحه کې اته ورسره تېره پیدا شي هغه ما دې راوړی سر خو مو خلاص و خو دلته هغسې نه ده دلته لینک ده فقط کلیک وکړئ هغو ځای ته دې صحیح اوس دغه نقطې خو وینئ که غواړئ چې دا دې نه نو بیا رایټ الاین پیج نمبر ته که ګوره هغه څه سول ختم سو بېرته ورته فعاله کړه چې نه دا څنګه د افکار دی اوس د نقطې ته که تاسو وګورئ دا نقطه ده که نه ته وایې چې دا دې ما نه دي افکار زه مثال له دغو څخه استفاده کوم ګوره کلیک وکړه اوس ټولې هغه سوې که نه سوه بېرته ورته وایې چې مثال نه دا خپله حالت دی مثال نن بیخي ورته انتخاب ښیي نه فارمټ یې په کوم شکل سره اوس ګوره فارمټ ټمپلیټ د نورمال حالت که کلاسیک ورته انتخاب کړي مثال په دغو شکل سره غواړئ نو دا مختلف فارمټونه دي ګوره دې څخه استفاده کولی شئ دا نورمال است دا فارمټ ټمپلیټ د ورته انتخاب کړي په دغو فارمټ یې پکار دی غوره سره زه فقط څنګه که وکي که اوس ټول ټیبل اف کنټینټ دې څنګه سو جوړ شو اکنالجمنټ انټروډکشن او ناون دا څنګه دي دا اصلي عنوان دی څه پوه شو چې دا اصلي دی په دې باید پوه شو دغه کوم چې دغه اوله سر کې داسې لیکلي دا اصلي دی کوم چې پر یې هغه لږ ننوتلي ده ښه داسې ده که هیډینګ ترې کړي دي هغه تر دغو ننوځي داسې پسې ننوځي تر هیډینګ نه پورې اوس هم سر خلاص و اوس څنګه وصل دی اوس اکنالجمنټ انټروډکشن په څومره صفحه کې ده درېیم اوس دې ته ضرورت نشته ته هره صفحه ګورې فقط درېیمې صفحې ته ولاړ سه ته څه شي اکنالجمنټ یا مثال تاسو راځي واټ از ناون څومره صفحه کې ده 12مه صفحه کې نو 12مې صفحې ته اتوماتیک ولاړ څه پیدا کړو تاسو فقط کنټرول بټن ونیسئ نو دلته به کلیک به وکړئ کنټرول بټن ونیسئ دا د لاس علامه خو وینئ اوس څه درته وایي چې کله دغسې پکې دی وایي کنټرول پلس کلیک ټو فالو لینک کنټرول سره ونیسئ بیا کلیک وکړه اوس واټ از ناون یا په دې باندې کلیک وکړه یا په دې یا دلته پیج نمبر هر شي باندې چې کلیک وکړه اوس په دې چې کلیک وکړو ګوره ناون ته یې بوتله کې بولم اوس بېرته ولې شپږمې صفحې ته راوړو اتوماتیک دی ورولې صحیح سو دلته خو ور ده بېرته راځم فهرست ته په څومره صفحه کې فهرست دا ده ورته ټایپ اف اجکټیو ته یې بوځه کنټرول ونیسه کلیک کوئ هغو ځای ته دې ولې اوس هم سر خلاص و مشکل خو نشته که غواړئ چې ټیبل اف کنټینټ مکمل څنګه کې ریمو کې بیا ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک وکړم دا به مکمل ختم که غواړئ دا ټیبل اف کنټینټ دلته ذخیره شي دا دغو ټیبل اف کنټینټ وکړې نو بیا به دا ټول انتخاب کړې کله چې دا ټول انتخاب کړو ټیبل اف کنټینټ ته به راسي ګوره سیف سلیکشن ټو ټیبل اف کنټینټ ګالري څنګه سو فعاله سو په دې باندې کلیک وکړه د چا په نامه نوم ورته ورکړئ مثال د چی شي په نامه دا د نورلا ده که نه نورلا مې ورته ولیکئ سیو یې کړه کله چې سیو کړو اوس راځه دلته ټیبل اف کنټینټ ته راسه اوس ګوره دغه سکرول پیدا شو که پیدا نه شو لاندې راسئ نورلا په نامه راوایه که رانغله اوس دا ښه چې زه به کوې سره هغه څنګه کېږي اوس بیا هغه یغو جاته نه رسیدلی مثال چې موږ وغواړو چې هغه مثال چې کلیک پرې وکړو چې صفحې ته ورولي د صفحې ته باید اول نمبر ورکړو خو ضروري دی که نه نمبر ضروري دی اوس دغه ته ګورئ څنګه کار کړی ده ټول ته پیج نمبر کړی ده
خو غلط ده. ولې غلط ده؟ اوس دې ته وګورئ اوله صفحه هم چی اخیستی؟ نمبر اخیستی. اوله صفحه باید بیخي نمبر ونه لري. هغه مې تېره ورځ درته کار کړی وه که نه کور پیج ده. ویډیوګانې بیا وګورئ. دوهمه صفحه باید چی؟ رومي عدد دی له هغه وروسته تر اوومې صفحې پورې له اوومې شپږمې پنځمې له هغه وروسته بیا چی؟ یو دوه درې حساب رومي موضوع چې راسي یو دوه درې بیا باید کې راسي که نه یو دوه درې باید راسي. هغه مې بله ورځ ګوري درته کار کړو صحیح سو. له هغه وروسته بیا راځو اوس تاسو وایئ چې دا خو له ما نه یو موضوع پاته ده په دې ټیبل اف کنټینټ کې. دا ټیبل اف کنټینټ خو اضافه سو خو لاندې راځو لاندې سره له کومه موضوع هم دلته نه ده کېښ کړی. دغه څه شی دی؟ دا به زه اصلي عنوان کړم صحیح سو. تاسو بیا مثال ما ته وایه دا مې اصلي عنوان کو د دې به دا فرعي عنوان کړم صحیح سو. فقط زه هغه اپډیټ یې درته کار کوم چې پوه سئ. اوس دا انتخاب که دا داسې انتخاب کړو له هغه وروسته راسئ تاسو هیډینګ وان یې کوئ او دا څنګه کوئ؟ هیډینګ ټو یې کوئ. دا مو چې هیډینګ ټو کو اوس دا هیډینګ وان او هیډینګ ټو سول. اوس راځه بېرته ټیبل اف کنټینټ ته راسه پورته ټیبل اف کنټینټ ته په دې کې هغه راغلی نه دی راغلی. اوس به تاسو راسئ دا به ټول انتخاب کوي په دغه شکل سره صحیح سو. ټول هم انتخاب کړو فقط دلته څه شی لرو؟ اپډیټ لرو. د اټکس خو مو پېژنو چې هیډینګ وان او هیډینګ ټو کولی سو. اپډیټ باندې کلیک وکړه. اوس ورته وایي چې اپډیټ پیج نمبر آنلی فقط د پیج نمبرونه غواړي اپډیټ کړي او که ورته وایي مثال انټر ټیبل بسته ټیبل ورته وایي مثال بسته ټیبل راته وکړه کله چې وکړې ګوره ترا اکران راغلی او دا څه شو اوس په دې باندې کنټرولونه سره کلیک وکړه. اوس ګوره اتوماتیک بوی لیکي ګونه په دغه شکل سره به تاسو ورته اضافه کړئ. سره خلاصي کنه دا خیر اوس خو چاته مینوګرافونه ورکړي تاسو ته نو تاسو اوس په دغه سم سره خلاص کړئ. اوس خو مې یو څه سر خلاصي کړه که بیا شاید درته تکرار کړم سره. دا چې سو ټیبل اف کنټینټ سو اټیک سو او اپډیټ ټیبل سو. بل انزرت پټ نوټ لرو بس وایو ښه. تاسو به دا مونوګراف درته کاپي کوم زه به دا نه ذخیره کوم صحیح سو. تاسو به په دې مونوګراف کې د ټیبل اف کنټینټ ورته جوړوئ او مخکینی ویډیوګانې به وګورئ. دې ته به داسې نه ورکوئ چې ټول ته به یو نه. اوله صفحه باید بیخي نمبر ونه لري یو. دوهمه صفحه نه تر پنځمې پورې باید چی ولري؟ رومي عددونه ولري. له هغو څخه وروسته باید چی ولري؟ یو دوه درې حساب ولري صحیح سو. ګورئ هغه ویډیو تېر ورځ هم هغه ویلې وه لیاوټ او همدارنګه بله ورځ هم چې ویلې ډیزاین انزرت انشاءالله دا څوم درس ده؟ 22 شلم درس وګورئ انشاءالله هغه درس ده صحیح سو که نه 21 ورته وګورئ. سر هم خلاص سو بیا تکرار کړم. دا نور به انشاءالله بیا سبا ته مکمله وایي. دا نور هم ټول چې مربوط ده مونوګراف ده. نو زه دا راځم دا ډونټ سیو کوم نور به تاسو دا په خپله خواهه جوړ کړئ. دا یې ډونټ سیو بس ده. کوم سوال پوښتنه خو نه لرئ؟